کار شو ټوخي باره کې خبر را شو غاړه تازه کول یو مولي صاحب خپل مقتدي وي دا مقتدي بابړ نوموسه بابړ چېرې داسې کار دی که ته ډېر ظالم یې مسلمان ته روزانه د اسماعیل نوملې د ابراهیم نوملې د اسحاق نوملې او پته نه لګي کم کم سړي نوملې او زما نوم دې چېرته وانغوست په دې تلاوت کې په مانځه کې ما څه ګناه کړې ما ته خپله ګناه وښایه نه هغه دې تا ګناه نه ده کړې خو اصل کې هغه ماله 10 درهم راکړي کم سړی چې خپل نوم غواړي په تلاوت کې هغه ماله 10 درهم راکړي نه زه پکې د هغه نوموال او ښې هغه استاد چاړه شانتې وکنه بس چلو چې اوس بس چانس دی اوس دا اوس د شوړې د والو ټایم دی اوس او ته هغه خو ماله 10 درهم راکوي نو ته څه راکې نو نه زه ستا بابړ ستا نوم څنګه والم او دی دا څه خبره ده شپېته خو به درکړم او ته ټیک ده که نه بس شپېته درهم یې وله ورکړي استاد ایثار مانځه کې ولاړ دی ولا الضالین ویلې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امین او شروع شوی دی یا ایها البابر انت کلب کبیر وليس لك في الجنة الا زمهریر او شاته یو قاري صاحب پسې ولاړ لکه ځان چې ولې ساده شان دی که نه هغه وایي چې دا بابړ دا ړې خو په قرآن کې نشته چېرته د ځان نه ړي وي په قرآن کې خو را شته خو ړا خو نشته که نه ځان نه وي نو هغه پسې هسې حالانکې هغه بابړ طلاق ته پته نه وه چې هغه ماته کنزل کوي ورته یا ایها البابړ ای بابړه انت کلب کبیر ته ډېر غټ سپی وليس لك في الجنة الا زمهریر په جنت کې ستا ځای نشته ټول نه خطرناکه زمهریر کنده چې ده یخه کنده د هغه ستا ځای نو شاته چې قاري صاحب ټوخی وکړه هغه ته پته ولګېد څوک هوښیار راپسې ولاړ دی بس اواز یې وله ورکړو یا ایها المتنحنح ای غاړه تازه کوونکې لا تتنحنح غاړه مه تازه کوه ان لی 60 درهما ما له بابړ شپېته درهم راکړي دي نصف لی و نصف لک نیمې زما او نیمې ستا و ان هذا قوم لا یکون دا شاته راپسې ټول جولاګان ولاړ دي په دې نه پوهېږي الله اکبر